مولانا روم وایي چې مجنون ناست دی په ځمکه او ګوته قلم کړې ده او لیکي چې لا اله لا اله لا اله لا اله لا اله یو سړی پې تیری او ورته وایي چې گفت ای مجنون شیدا چیستی گفت اے مجنون شیدا چیستی میں نویسی نام بہرے کیستی دا سکے او مجنون لیونیا دا سن عملی کې په دې خاورو مجنون ورته داسې ګوري ورته وایي چې مشق نام لیلا میں کنم مشق نام لیلا میں کنم د لیلا د نامې مشق کوما مشق څه ته وایي بڼ بڼو کوي نو زه پې څه پوهېږم څه ته وایي سمې د یو شي دوره‌یي کول بار بار هغه ویل چې رانه هیر نشي پوښتنه کوي چې دا څه کې نو دی ورته وایي مشق نام لیلا میں کنم د لیلا نامې مشقوما چې رانه چرته هیره نشي په دې څه کې لیلا 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 پس مکه باندې لیکي لګیا په دې څه کې نو دی ورته وایي خاطرې خود را تسلا میں دے ہم سکے مشق نام لیلا میں کنم خاطر خود را تسلا میں دے ہم پدې سکیږي خپل زړه لا په تسلی ورکو په زړه لا پدې تسلی ورکو دا مجازي عيشو اوس مجنون د شپې ناس ته نیمه شپه ده دنیا او ددا او ده ویخ عزیزانو دغه خوانم خدای خبر کا چې دا په نیمه شپه کې دا الله او دا الله د بندگانو همراضی کی نیمه شپه نه چې شپه واوړي الله د دنیا اسمان ته تشریف راوړي ما یلیق بشانی او ملائکو ته وایي چې زما د بندگانو منځ کې دا ټولې پردې لري کا نو الله په خپل دغه ټیم کې आवाज کوي هغه आवाज الله والا اوري څوک شته چې دې وخت کې څو غواړي او زه ورکم مجنون اسناسته نو یک شب مجنون بخل ودگائے راز یک شب مجنون بخل ودگائے راز گفت اے پروردگار بے نیاز اے زما بے نیاز خدایا اے زما د لوی شان مالک خدایا اسچرا نامم تو مجنون کر دئی اسچرا نامم تو مجنون کر دئی عشق لیلا بادلم چوں کر دئی
نیمه شپه ده خدای دا زمان آمدی مجنون ولی خدا او زما دا زړه کې د لیلا مینه ولې اچولې خو دې یو ټکی د خیال چې دا ولې ټکه خدای پاک ته سو کولې شي ویلش ولی خدا یاد ده چې عشاق ته د دې اجازه دي عشاق ته د دې اجازه دي چې اسچرا نامم تو مجنون کر دئی عشق لیلا بادلم چون کر دئی ولی دې زمانہ مجنون خدا او دا د لیلا عشق د زما په سینه کې ولې اچولې دی ولې ټکی خدای له خوند ور आवाज ورته وش आवाज ورته وشو چې کار لیلا نیستی کار مناست اول ورته आवाज څو شو حاطف از غیب آمد مرد غریب आवाज ورته وشو چې مجنون غریب او ملنګا او مجنون غریب او ملنگا کار لیلا نیستی کار مناس حسن لیلا عکس انوار مناس او ملنگا او مجنون او پخاورو کے پروتا دا د لیلا کار نه دی دا زما کار دی چې دا ستا منامه ملې ونی خدا او ستا په سینه کې مې د لیلا عشق چولې دی دا ستا کار نه دی دا زما کار دی او ولې مې دا کړی دي ځکه چې د لیلا په مخ کې زما د حسن چمک دی نو ته چې د هغې په مخ مینې ته په حقیقت کې په ما مینې ما په خبره پوهېږئ ار خسته شي باندې چې سړی مین شي دا په حقیقت کې په خدای مین دي ځکه چې دا خسته جوړ کړی چا دی نو کار لیلا لیستی کار مناس حسن لیلا عکس انوار مناس د لیلا حسن زما د نور عکس دی نو ته په ما مینې په لیلا مینې مجنون وی خان یا الله چې پتا مینې مو بیا په لیلا مینې نو گفت مجنون گر ہمارو یہ زمین ہر زمان برمن کو نند آفرین کدا د زمکه په سر ټوله دنیا په ما آفرین وای لیکن ز من گویم آفرین ہے چکس من گویم آفرین ہے چکس مدح من دشنا میں لیلا باز بس چار کلا خدا است دی مخ کې ستا د نور تجلی دا نو د دنیا په آفرین میں پروا نشتا دینا پس به زما لوی صفت چې د لیلا کنزل د لیلا کنزل چې دی دا به د مالوی صفت اوس معشوقي کنزل او دې ته صفت ویل دا د یو بل عاشق خبره واوري د یو بل او ته چې پچا څوک د خوخي یو ډېر په مینه او تو هغه ځای ته ورشي او ځان د ډېر ډولای کړي او ورشه هغه د لسم لاسم درنه کیو داسې تندې ترش کړي کینالته پاتې بشیالته اسی واما چې پاکستاني غوړ دي ځان نه جوړ کړي کنه پاکستانی چې دي دا لوانه غوا دي
لوانه غوا پرنګ ډیره خسته لکه نواز شریف چې خسته دی پرنګ ډیره خسته خو پای پکې ګوټم تاسو خیال راغی نو دا د لوانستان غواګانې چې یو سړی ځای ته ورشي هغه دا څوک دی دا زما انګریزي خوان چې فرند دی او دا زما دوست دی او جانی دوست مې دی او پلانې دی او ډینګړې دی نو او تا ورشه لاس در کې السلام علیکم جوړې تکړه خیر هلته کې نه لکه دلته بلور دی وجرې نه یو سړی راووتو راووتو مالوالي ویل زه خو په ډېر لویه تمه راغلی یم چې دا زما دوستان دي او د څه لفټ یې رانه کړو مالیله خو دې د نفس اپریشن وشو ویلې ولې مال دا ځان دې سره اګمال کړی دی او دننه لفټ ملاو نه شو مالیله دې د نفس اپریشن اوس عاشق سړی چې د معشوقې ترخې خبرې هغې ته څه وایي مدح من دشنا میں لیلا باد بس دین پس یا اللہ چستا د نور تجلی د لیلا په مخ کې نو د دې کنزلې بز دین پس تا مدح او تعریف غنم یو عاشق بل وای سبب کوچے جانان گر ہمی گزری اذا لقیت حبیبی فقل له خبری اے د سحر بادا کزما د یار په کوڅه کې تیرې دلې او دلی دو نو لګ زما حال ورته وایا خاور کې پروت دی لاس بالغ کړي دی او د سحر باد سره خبرې او سحر باد سره خبر باندې په ایمان وې روټي خلاص پوهیږي د سحر باد سره خبر باندې سبب کوچے جانان گر ہمی گزری اذا لقیت حبیبی فقل له خبری اے د سحر بادا کزما د یار په کوڅه کې تیرې دلې او چرته دی ولیدو نو لګ زما حال ورته وایا لګ ورته وایا او دا ورته وایا چې تورا چې سود کہ مرا بہجر میں سوزی ترا چسود کے مرا بہجر میں سوزی ولو فرحت بهذا رضیت بالضرری تال سپلاس درزی چې پخپل هجران کې ما سوزے او کته زما پسوزے دو خوشاله ما دې په خدای قسمی زستا د لا سپور کې پروت خوشاله ما وګورا داسم چرته شي چې یار را پاس یار پور کې واچي او غیار به خوشحالي پور کې وای ابراهيم عليه السلام پور کې چا چولې نمرود سو کو چې ابراهيم پور کې واچول جبرائیل ور تراغه چې پټاله کینولو ورته ور دیکا کولو جبرائیل راغه ول څنګه چلو کم ول ز خپل کار کوا نمرود څوک دی چې ما پور کې واچي چې څوک میاچي هغه پويګا او کارې پويګا چې د اور دې منځ لیکو او تاله والو په تور باندې د اور په دې منځ کې پریوت چې په لمبو کې پریوتو یکدم اور ته आवाज شو یا نارو کونی بردم و سلاما اورا خبردار چې وې نسوځه یخ او سالم گلزار پہ جوڑ ایو بزرگ وئی کنی وی لاندې د سرو ګلونو باغ د کلمبي دی دور لاندې د سرو ګلونو باغ د کلمبي دی دور پټال د مینې خطې دلیم تپوس مکوا لاندې د سرو ګلونو باغ دی کلمبي دی دور پټال د مینې خطې دلیم تپوس مکوا ډیرو بسکلی وی خو موایا زما دسکلو قاتل تا دمرا خندې دلیم تپوس مکوا د یار د لاسا اور گلزار غنی خلک
نو مجنون ته به وایي چې د لیلا کنځلې څنګه مجنون په صفت ګڼي، دا خو تا عشق نه دی کړی. خوند خو د هغه وخت وي. ورشئ دا تپوس هغه صحابو نه وکئ چې کوم د جنگ نه پاتې شوي او پیغمبر ورته ویلي چې تاسو نه خدای خفه دی. دوی لاړه او د مسجد نبوي ستنو پورې ځان وتړلو، ویل والله که تر هغې ځان پرانیزو چې تر څو خدای ویلی نه او رسول الله پرانیزي. دا عشق مونږ خلک عشق څه پیژنو، مینه څه پیژنو، درد څه پیژنو. درد غالباً اقبال شعر دے کہ ایک اونگ سے دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے. ایک اونگ سے دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے. میں چھپ کے روتا ہوں جب سارا عالم سوتا ہے. یہ اونگ میں پزړه کې اوچتی او یو درد میں پزړه کې کیږي. او زه پټ پټ جاړم په هغه وخت کې ورته چې کوم وخت کې ټوله دنیا ودی. نو زه ویښه معشوق یم او زما معشوقه هم ویښی، نو دغه وخت کې ورته جاړم. خدای دې دا درد مونږ کې پیدا کړي. او هغه دروازې د سمنات هغه محمود غزنوي کابل ته وړې وې. د ظاهر شاه په وخت کې د هندوانو خوشحالولو دپاره واپس بیا هغه دروازې ورکړې. خلق داو اس خود وہی نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں. نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں. وای ناغه محمود غزنوي پاتې شوی او نه د ایاز په زلفو کې هغه کوږوالی پاتې. اوس ایاز څنګه و؟ ایاز دا غلامو د محمود غزنوي، غلام او بادشاہ پې مینو د بادشاہ ډېر خوښ. دا محمود غزنوي چې په کومه ورځ په منډۍ کې خرڅېدو او کمی جامې دا اغوستې وې، نو پنسې نه وې او پاس بډه یې وه، لستوڼي نه وو، دا ځایونه یې وو، کېړو پوندې نه وې، پنجه یې وه. په دې جامو کې دی په منډۍ کې خرڅېده. بادشاه ته د غلام ضرورت شو، دا غلام یې ورته واغسته او ورې چې ورې د هغه اخلاق او کردار داسې و چې محمود غزنوي پې مین شو. نو ځان سره به په تخت کېنولی، غلام به ځان سره په تخت کېنولی. دی آیا څه چل کړی چې هغه کمیس او پرتوګ او هغه کېړی او هغه ټوپی هغه یې په یو بکس کې ایښې وه. هر سهار بیا بکس لرې کو، د جامو ته بیا داسې وکتل او بیا به تلا. چا پې شکایت وکړو، شیطانت یې وکړو چې جی دی ایاز ستا د بادشاهۍ لالونه او جواهرات پټ کړي دي او د کټ سر ته بکس پروت دی، په هغې کې ایښي دي او هر سهار یې ګوري. وی ښه. بادشاه ډېر خفه شو. ایاز یې راوغوښتو، وی دا ستا د کټ سر ته بکس چې پروت دی دې کې څه دي؟ ایاز ورته وی چې بادشاه قبله عالم دا کنجی ده او زما لوی سعادت بدای چې دا بکس ته په خپله لرې کې او یې ګورې. بل راکړه. کنجي تې واغسته او بکس له ورغی چې بکس یې پرانیستو چې پکې ګوري هغه زوړ پرتوګ دی او زوړ کمیس دی او زړه ټوپی ده او زړې کېړی دي. دا پکې بادشاه ورته داسې کېناست. دا ولې ایازه؟ ورته قربان دې شمه دا هغه جامې دي چې په منډۍ کې زه پکې خرڅېدمه. ما دا جامې اغوستې وې
او په منډي کې زما بولی کې دوللا مې دما تاوا غستم اوس چې ستا په تخت ناست موکم شاهي لباس مې اغوسته نو سحر دا جامې وګورم او زړه کې ویم چې او آیازا ته په دې جامو کې سوخ کې خرڅېدلې اوس د بادشاہ لباس او په تخت ناست ایسه نه چې غرور در کې را نشي نن سبا چې پیسې ور سره راشي ته فرعون بچی ته جوړ شي کنه فرعون بچی نو زه هر سحر دا بکس کې جامې زکه ګورم چې غرور را کران شي اوس بیاز مونږ چرته نه پیدا کوو محمود غزنوی به کم ځای نه پیدا کوو ابو الحسن خرقانی به کم ځای نه پیدا او شیخ سعدی به کم ځای نه پیدا کوو او د شیخ سعدی هغه بچای به کم ځای نه پیدا کوو چې نواب ته وی چې قافله رفتند ما هم مېره دا به کم او سر چلا نو زکه وی جن و غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان نہ ہو تو جہان نہ ہو جناب رسول الله خود ټول کائنات ځان دے وزړه دے چې زړه نه ای اسم د دې سم مثال شته کنه په کوم ورځ چې حضور وفات شو یو صحابي ناشته په پټي کې ګوټ کړ چا ورته سکه یار دې وفات شو ویاو هغه ګوټ چې پکې هغه ته څه وي آرامبه غوند هغه آرامبه پس مکه وښت او اسمان ته وکړه چې اللهم اذهب بصري اللهم اذهب بصري كي لا ارى بعد محمد احدا خدای ما په دواړو سترګو ډون کا په دواړو سترګو میډون کا چې زه د رسول الله نرسته په بل څوک نه ګورم پټی کې ناستو په دواړو سترګو ډون نو دا خلق صاحب حالو مونږ یو صاحب قال او صاحب قال چې ده هغه لار نشي بیا مونته چې سو پوره صاحب حال شوه او دینه بعد نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ پہ حسن کی اغا ناز و نزاکت پاتے شوے دے او نہ پہ عشق کی اغا گرمی پاتے شوے عشق وور دے چھ دن نہ بلی سرکه سعد ابن ابي وقاص کې چې لمبه بلوا او په جنگ کې سینا چوله په مرګ باندې ځکه چې معشوقای ولاړه پیغمبر ولاړ دی او د په مرګ سینا اچي نو پیغمبر په جنگ کې وربنده کا په دې ملای او ټپولو ورته وی ارمی یا ابا سعد فداک ابي و امي ابا سعد اولا زما مور او پلار دې تانه قربان اوس دا رتبه هم چاته ملوش شپاړسمې سپارې د سر آیاتونه بیا وګورئ زه یو ټکی پکې خپل مطلب د پاره وایم دا کم پیغمبرو چې خضر علیه السلام سره مرګره شو موسی علیه السلام خیئی نو خضر علیہ السلام ته وی چې دا چل دی چې گزاره وکاو
یو دوا لکانو لوبې کولې او خضر علیہ السلام یو الک رونی و مړی موسی علیہ السلام ورته وی چې دا څه کوي نو دی ورته وی چې قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا ما تتنو ویلی نو موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې انی نسیتو ایر شما خیر دې بیا وغږ نه بیا یو بلا واقعه وکړه بلا درې وکړي اخر کې ورته وی خضر علیہ السلام ته چې ما اوس پوي کا په درې وړو واقعو اوس په یوم په یوم ادوب بیا ګورو خضر علیہ السلام ورته وی چې د الک ما زکه مړ کو چې د دې الک مور او پلار ډېر ښه مسلمانانو او دا کلوې شوی نو د د وجه به د مور او پلارم کافر شوي نو الله ما ته وی چې دا مخ کې نه مړ ک چې د مور او پلار اسلام بچ پاتې شي عزیزانو اوس دا که تاسو خیالو کوي په ظاهر خو د شریعت نه خلاف کارو سړی وجل لیکن د حال تقاضا داوا د حال تقاضا داوا چې دنه رست نور نقصان پیدا کیږي لہذا دا لري کول پکار نو دا خلق چې وو عزیزانو دا صاحب حالو اوس علامه بحر العلوم لیکلی دي د مولانا روم د دې شعر په تشریح کې چې بشنوز نے چوں حکایت میں کند وز جدائی ہا شکایت میں کند د دې شعر په تشریح کې لیکلی دي چې کان مولانا يسمع ربابا ويسمع نای و در وقت شنیدن رباب و شنیدن نای با او حالت عجیبه تاری میں شدند مولانا روم بر رباب اوریدو او شپیلای او چې رباب او شپیلای به واوریدن نو حال به پراغ اوس بظاهر خو رباب او شپیلای که تاسو خیالو کې دا د ګناه سيزونه لیکن صاحب حال خلق ہوتا بیا رباب او شپیلای او مورد الجیز دا پیر بابا چو اوس پیر بابا له خلق صد پارزي چې خزه نه خزینین زیارت تلار شي او پیر بابا خزه ور کوي دا دومره لوی سړی تیر شوی د تبعم رباب غږېدو نو د لستونی ډیر لوی لوی نو رباب بچ غږېدو نو د ورته لستونه داسې او داسې کو یو مولا ور سره ناستو هغه لستونه ونیو چې داسې کې خو چې د لستونه داسې کو نو مولا چې کتب یا په کوئی قاف کې زمانه تیر شو سم مسله په خشوا مسله په خشوا نو پیر بابا وې چې مولانا صاحب تاواز کی چې دا مسله حل کی نو چا ورته وې چې صاحب هغه خدا سي چلو
ستا لستوڼی ونیو سړی غیب شوی وی ښه ده که نه تاسو هغه سړي ته آواز کوي چا سړی راغی او رباب له اطلانګ ورکو په پیر بابا بیا حال راغی چې حال پې راغی نو چې لستوڼی داسې او داسې کو لستوڼی بیا د کوی قاف غر سره داسې د مولا مخې ته پرېوت هغه چې وکته چې دا خو زما د پیر لستوڼی دی نو ویني و خو چې داسې کو نو بیا دلته و دا کرامتو په دې کې به دا اوسني مونږ باندې خسکیان چې پیدا دي که نه دا خبره چې واوري نو تاسو رباب او کوئی کاف نه دلته او فلانې نو تاسو ورسره باس مه کوئ ورته وایي که ټک پت کې راځه بجلیګر ملا ته رېږدي مال یې را مخامخ کوئ کرامت وای خرق العادت تا خلاف عادت چې د ولی په کار لاس کم شی صادر شي دته کرامت شرقاید وګورئ چې د کرامت څه باسي کړي دی چې کرامت څه شي ته یو معجزه ده معجزه څه شي ته نو خبره د هر چا د اورېدو قابل هم نه او د دې مطلب دا نه دی چې هر سړی د ځان ته رباب غږیو لستوڼی دی ورته خوځوي مونږ خلک چې رباب او شپېلی اورو نو مونږ کې شیطان نه نوځي دا اولیاء الله او صاحب حال خلقو د پاره دي تاو ما د پاره نه دي بیا دا د صاحب دل خلقو د پاره دي ځکه شیخ سادی صاحب وایي چې گر تو سنگ خار مرمر شوی گر تو سنگ خار مرمر شوی چون بصاحب دل رسی گوهر شوی کته د سارا کاڼه کاڼه د بیابان کاڼه خو چې صاحب دل ته ورسی نو گوهر بدنه جوړ شي ملغلره بدرنه جوړ شي مولانا روم یو عام ملاو خو چې د صاحب دل لاس په ویلای شو نن هغه خدمت ته خدای غسته دی چې تر قیامت پورې به څوک مثال پیدا نه په دغه اولیاءو کې یو شیخ سادی مو دا دومره لوی سړی و چې شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه به د شیخ سادی صاحب متعلق وی چې په فارسی دنیا کې د دغه غوندې اوچت سړی نه دی تیر شوی هغه څه وایي تقریر یې چېرته کړی و چا به په اعتراض کړی نو وی چې سادیا شیرازیا پند مد کم ذات را سادیا پند مد کم ذات را کم ذات عقل شود گردن زند استاد را کم مسل سړی تا پن مور کوا کمینا او رزیل سړی تا پن مور کوا کمزاد کا عاقل شو ام د استاد گردن بپری تو دا تاسو منئ چې کدا چرته مولیانو مان ته پوسو کو نو زبه ورته وخه چې چا ټول عمر چا سره طالبګيري کړي او رستو په بل مزه ووري نو وې زما استاد نه پیدا ته تاسو ته نه وې کومډیان ورانه تاسو کو نو مثال به ښکارا ورته وخه پلانې
دا شیخ سادی دومره لوی سړی و. یو ورځ د یو نواب مېلمه شو. د نواب مېلمه شو نو نواب ګوډه روټۍ وکړه. چې روټۍ وخوړه نو پوښتنه یې ته وکړه چې شیخ سادي صاحب د دې روټۍ څه خوند و؟ نو دی ورته وایي چې هاي نان شیراز، زما د وطن روټۍ چې ده د هغې ډېر لوی خوند دی. د نواب ړه کې خیال وکړو چې دی په شیراز کې څه خوري، سبا له ولا د هغې نه هم تیزه روټۍ وکړه. بیا یې پوښتنه وکړه چې شیخ سادي صاحب څه مزه یې وه؟ دی بیا ورته وایي چې هاي نان شیراز، زما د ملک غوندې روټۍ خوند چرته نشته. نواب له غصه ورغه چې په سبا له باندې ملک کې څومره نعمتونه وه ټولې ورته مخکې کېښو. چې بیا یې وخوړه بیا یې پوښتنه وکړه چې څه مزه یې وه؟ دی بیا ورته وایي چې هاي نان شیراز. نواب ستړی شو. خدا که زه کله شیراز ته لاړم زه به ستا کور ګورم او ستا روټۍ به ګورم، زما دې بیړه غرقه کړه په خط و عام باندې او برابرولو باندې. او ته وایې چې هاي نان شیراز. څه زمانه پس شیخ سادي وطن ته نواب صاحب راغی. پوښتنه یې وکړه چې دلته د شیخ سادي کومه کور دی او کومه بنګله ده او کوم ځای دی؟ خلکو ورته وایي چې جی هغه خو بنګله منګله نشته، مخامخ پټي کې د وښو جونګړه نه ده، دغې کې اوسي، دې کې اوسېږي. ویاو چې دی نواب ورغی په خپله دروازه کې ودرېد، आवाज یې وکړ چې سادیا شیرازیا نامت بساس، سادیا شیرازیا نامت بساس. او شیخ سادی د شیراز اوسېدو والا نامه دې بسته چې سړی اورېدی، کور خو دې د لیدو نه دی، په جونګړه کې اوسېږي. اوس دا داسې وخت و چې شیخ سادي صاحب کور کې نه و. یو لورې وه وړه، هغه راووته. چا راووته نو ورته وی چې مېلمه تا څه ووې؟ پلار مې کور کې نشته. څه دی وی؟ ما دا وی چې سادیا شیرازیا نامت بساس، کور خو د خس و خاشاک دی او نامه دې دومره لویه. نو هغې ورته وی چې پلار مې نشته، خو د دې ټکي جواب به زه درکړم. وی زه د پلاني ځای نواب یم. ورته نواب صاحب د دې خپلو الفاظو جواب واوره. لورې ورته وړه وی، ورته وی قافله رفتن د ماهم مې رویم، قافله رفتن د ماهم مې رویم، از برای چند روزی خانه بس. نواب صاحب قافله ټوله لاړه او مونږ هم ورپسې روان یو. ژوند خو د اوښانو قافله ده که نه؟ خبر چې دی څه پته مې ورته ژوند
د وخانو قافله ده داسې لمبر په لمبر روان. نو ماشومه ورته وی چې نواب صاحب قافله رفتند ما هم میرویم از برای چند روزی خانه بس. قافله ټوله لاړه او مونږ هم ورپسې روان یو، خو یو څو ورځې د ژوندي په دغه جونګړه کې به تېرې شي. یو څو ورځې دي که په دې کې به تېرې شي. عزیزانو خلق داو، بنی آدم داو، نوابان داو. اوس نواب او بادشاہ ته ګوره او بیا د ملنګانو دروازې تلو ته ګوره. خلق داو. قسم په خدای دی چې زه د دې خلکو په کردار باندې نظر اچوم او بیا د خپل ملک ته وګورم، د خپل ځان ته وګورم. خدای خبر دی چې زمونږه حشر او زمونږ انجام بڅي، زمونږ بڅ حشر او زمونږ بڅ انجام. خلق دغه نن نواب بادشاہ او بیا د گدایانو جونګړې ته راتلل. قسم په خدای دی چې په دې کابل یو بادشاہ تیر شوی دی محمود غزنوی نوم. په هندوستان حمله کړې و. چې حمله کولا چا ورته وی چې دلته یو بزرگ دی صدوات یا غستل پکار. داغه بزرگ نامه وا ابو الحسن خرقانی رحمت الله علیه. یا ډېر لوی فقيه. محمود غزنوی چټو لیکلو چې ابو الحسن خرقانی ته وایي چې بادشاہ دی غواړي. هغه ورته ولیکل چې زه اوسګار نه یم، ما ته وګورئ لږ اوس رښتیا وایي. چې نواز شریف چټو لیکي بجلیګر مولا تا، نو بجلیګر مولا به 15,000 ټیزونه د خوشحالۍ نوانه چي ها. چې نواز شریف غوښته، نواز شریف غوښته او لا ورپسې هغه لاهورې ده که لغارې ده کاغه وغواړي. صدر صاحب غوښته ماړه. ایو سړی ماته وی ته د کشمیر جنگ ته تلې مال نه ول. نو ته څنګه مولای چې د کشمیر جنگ ته نه تلې مال ته تلې ول. نظم نه تلې نو مال د بے غیرت قوم امام چرته غیرتی کې دیش د پیمان وای. د بے غیرت قوم امام غیرتی کې دیش ویل نه. مال خو څنګه ته بے غیرت داسې مونږ هم یو کنه څنګه اچړي اسی بچړي. ابو الحسن خرقانی ورته لیکي چې زوزګار نه یم. نو دی ورته بیا خط لیکي چې اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولو الامر منکم. خدای ویلی دی چې د بادشاہ وخت تابعداري کوي، ته څنګه زما حکم نه مانی او نه راځي. ابو الحسن خرقانی د کاغذ په 60 ورته بیا ولیکل چې بادشاہ سلامت ته په دې آیات پوه شوی نه ته پوه نه. قرآن کی ترتیب دے اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولو الامر منکم. اول د خدای اطاعت ته، بیا د رسول دی، بیا د بادشاہ وخت ته. نو زه د خدای د اطاعت نم نه موزګار شوه، مخکې رسول پاتې دی. نو زه ستا اطاعت څنګه ومنم او درش.
بادشاہ ته چې دا خط راغی څه وخت کې وې کته نو په خپله ور روان شو چې ور روان شو نو ورغی چې ورغی ابوالحسن خرقاني په ځمکه ناست و چا ورته وی بادشاہ راغی وی راځي بس په ناستې والا داسې لاس ورغی په ناست چې لاس یې ورکړ کېنال اوس په ایمان وی چې چاته دې تمه نه وي که نه نو نیلې چیلې خو به ورته نه کېږي که نه راغلې هلته کېنه اوس اډب بچیه تا سره نور څه دي سوا د بادشاهۍ نه خبره ده که ستا دا بادشاهي زه په یو کونجه کم نه هلم نو زه ستا پروا څه کوم ته صحیح او د پاکستان حکمرانانو ګوره په ایمان وی چېرته د 2 پیسو مخ پکې شته د 2 انو بوتار پکې شته ته صحیح زه خپل کار کوه کینال محمود غزنوي غوندې بادشاه تاسې غلی کېناست څه سات چې تېر شو داسې ورته وکتل څنګه راغلی وی زه هندوستان ته راغلی یم او په سومنات باندې حمله کوم د هندوانو په لوی خدای باندې حملې ته راغلی وی چې ښه وی خبرې ورسره وکړه تقریر یې ورته وکړو دعا یې ورته وکړه بیا یو خپله خلقه وله ورکړه وی چې په کومه ورځ په سومنات حمله کې دا واغونده او 2 رکعته نفل وکړه تاله به الله فتح درکړي چې څه وخت کې محمود غزنوي روان شو نو ابوالحسن خرقاني ورته پاسې لاسونه یې ورکړه هغه د لاس اکلک ونیو وی حضرت زه چې رالم زه میلمه ومه ته ما ته پانسېدې او اوس چې زما نو راته پاسېدې وی چې بادشاہ سلامت ته چې رالې ځکه درته پانسېدم چې ستا په سر کې د بادشاهۍ نشه وه نو ما درته دا ثابتول چې په دې ځمکه داسې خلق هم شته چې ستا دا بادشاهي په یو کونجه که نه د ستا د بادشاهۍ پروادار نه یو سړی ته په دې نیت پاسېدل چې دی دولتمند دی نیم ایمان دغه سړي نه لاړ شي نیم ایمان په دې نیت پاسېدل په دې نیت پاسېدل چې میلمه دی عالم دی ښه سړی دی فلان فلان دا جایز دی لیکن که په دې نیت ورته پاسېدی چې دا بادشاه دی یا دولتمند دی یا ماله به سرا کی نیم ایمان د دې سړي نه لاړ شي نو ویل ته چې رالې ځکه درته پانسېدم چې ستا په سر کې د بادشاهۍ نشه وه ویل نو اوس ولې پاسېدې ویل اوس ځکه پاسېدم چې زما په دې تقریر ستا د سر نه د بادشاهۍ نشه ووته ما غوندې ملنګ شو نو یو ملنګ بل ملنګ ته پاسي بیا نشه درنه نو دا یاد لرئ چې د چا په سر کې د خانه د نوابۍ نشوي او هغه ته په دې نیت پاسېدی چې دا دولتمند دی تا نه د یو نیم ایمان لاړ شي نن زمونږ ټول ملک داسې دی که ټوله زندګي داسې ده که د جنازو کې که تاسو وګورئ چېرته غوړ غوندې راغلی دا ټول ته داسې ټوکری ټوکری کېږي یو کلی کې جنازه کې پېښ شوی منو هلته یو ارباب صاحب راغی نو ټوله جن ارباب صاحب راغی ارباب صاحب راغی ارباب صاحب په ښځو یې راخوسته د خولې نه مې کور دې وران شه چې کور دې وران شه خو راغی که نه بس راغی هلته به ولاړې که ارباب صاحب راغی ارباب صاحب راغی او خان راغی او نواب راغی چیف منسٹر صاحب راغی او گورنر صاحب راغی دلته مې یو جنازه کوله په دې
زمونږ د دې بالا ماڼۍ جنازه وه قسم په خدای دی چې هغه مخکینی ګورنر پکې ما پسې جوخت ولاړو زه مخکې ما جنازه کوله هغه را پسې ولاړو چې ما سلام وګرځولو دعا مې کوله ما ته هغه ګوري چې ګینې دی به اوس را مخکې چې لاس به اوچت کړي زما ټټوخانه دا ستا غوندې ګورنران زه په کنجه کم نه علمت زه به در مخکې کېږم چې تا سره په لاس ملاوم او دا خلک تی نیلي چیلي کېدي چې ګورنر صاحب راغلی دی ګورنر صاحب راغلی خدای ته وګوره نیلی چیلی د هغه چا نه شي چې چا ستا د مړي قبر کنستی دی ستا په مړي خاورې اچولي دي ستا مړی قبر ته سپارلی دی هغې نه نیلي چیلي کېږي خان او نواب نه نیلي چې کېږي دا څه دي